راغلی؟ جی زما نوم منیبا خان دی او زه د ډاکټر خان لور یم او زه په 8م کلاس کې سبق وایم. او د کوم ځای بچي ته په کوم سکول کې سبق وایي؟ جی زه کلشر رحمان کالوني کې سبق وایم او کباړتل کې ویلی یم. بچي دغه که راته ووایي د پښتو ژبې حوالې سره تا لږې خبرې وکړو، دغه خبره لږ موږ ته وکړو، دغه څه غوښتنې ته وکړو، څه ګیلې دې وکړې؟ جی زه د خپل مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي، څنګه چې په نورو ژبو کې لکه انګریزي او په دې ژبو کې خلکو ته زده کړې ورکولی کېږي، هغه شانتې موږ ته هم په خپله ژبه کې زده کړه راکړي. نو څه به وشي دې سره چې په خپله پښتو ژبه کې تاسو زده کړه غواړئ، نو دې سره به څه وشي؟ څومره پرمختګ څومره ښه والی به راځي؟ ستاسو په زده کړو کې به څومره ښه والی راځي؟ جی ګورئ که نه ساینسدانان هم وایي که نه چې ماشومان په خپله ژبه کې د ټولو نه زیات په هر څه پوهېږي، نو موږ ته چې په خپله ژبه کې په پښتو ژبه کې زده کړه راکولی کېږي، موږ به په هغې باندې یقینا زیات پوهېږو. موږ به په هغې کې چې چېرته د ساینس دغه دی په هغې چې هغه په پښتو کې موږ به په هغې باندې زیات پوهېږو، حالانکه چې هغه اوس په انګلیش کې یا په اردو کې موږ به پرې دونه پوهېږو نه. موږ که بیا چېرته تجربې کوو نو که په خپله ژبه کې وي نو موږ به ښه د اسانتیا سره وکړو. او بچي ته په دې خپلو خبرو کې د دې مشرانو نه ګیلې هم وکړو، نو هغه ګیلې که درته لرو که د خپلو مشرانو نه څه ګیلې لري؟ جی زه د خپلو مشرانو نه دا ګیلې کوم چې تاسو ولې موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه ولې نه راکوئ؟ تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ. آخر د دې وجه څه ده؟ ولې دوی څه غلامان دي یا زموږ څه قصور دی چې تاسو موږ ته نه راکوئ؟ او دا د نړۍ د زړسواندو نه هم دغه وینا ده چې لږ په پښتنو ماشومانو باندې زړه وسوځوئ، د هغې لپاره څه وکئ، د هغې خپله ژبه راوکئ. بچي ته چې په کوم ځای کې سبق وایې که نه، هلته کې په کومه ژبه کې سبق وایې؟ جی هلته په اردو کې او په انګلیش کې زیات. نو تا د پښتو کوم ځای زده کړې ده او دا خبرې تا په کور کې کوم ځای زده کړې؟ جی دا ما خپله یې زده کړې ده او زما پلار تاسو پته ده دغه دی، نو ما د هغه نه مې زده کړې ده. زما پلار سره زه کېږم د هغه نه خبرې کوم. ټیک ده. نو ته چې کومه پښتو وایې نو دا په کور کې تاسو نور وروڼه خویندې یا په کور کې مور یا د ترور زامن د ترور لور یعنې هغې سره داسې پښتو ویلی شي که نه هغې؟ نه جی ټول ویلی شي. ټول ویلی شي. نو په کلاس کې خپلو ملګرو سره یا مس سره یا استاد سره هغې ته دا ویلي چې ما ته په پښتو کې خبرې کوي یا ما ته ښودنه کوي؟ نه جی زموږ ملګري خو موږ سره خپله پښتو ژبه کې دي، ټول ملګري مې د پښتنې دي، پنجابیانو سره تعلقونه لرو او مسیانې دي هغې سره هم. ښه ښه. نو ته چې کومه پښتو وایې نو دا خو تا ډېره ښه زده کړې ده، نو ته کوشش کوې خپلو ملګرو ته یې ښایي، خپلو وروڼو خویندو سره یې وایې دغه شان چې ځئ نور که څه ویل غواړې ته په زړه دې څه وي نو هغه جی دا ویل غواړم چې زموږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړئ، موږ ته په خپله ژبه کې تعلیم راکړئ چې موږ هم د دې ملک پاکستان په ترقۍ کې یو خاص کردار ادا کړو. او بچی که زموږ د اسکولونو کې تعلیمي نصاب تعلیم په پښتو کې شو نو څه به وي ستا په خیال کې څومره ښه وي؟ جی زما په خیال په هغې کې به ډېر زیات فرق راځي، ځکه چې دا پښتانه په دې پښتانه چې دي که نه دوی به ښه کوشش کوي، د دوی په خپله ژبه کې دوی په خپل ژبه باندې له ټولو نه زیات پوهېږي، نو دوی به ښه کوشش کوي او یقینا پښتانه په ټولو کې نوښت کوي. او زوی تا ته دومره اندازه شته چې په پښتنو کې دا صلاحیت شته چې په خپله ژبه کې زده کړو کړي دوی به لوړ مقام ته رسېږي؟ جی بالکل، جی بالکل زما یقین شته چې په پښتانه په خپله ژبه کې دغه کې، ځکه چې پیله چې څنګه کړي ده که نه هغه شانتې دوی اوس هم کولی شي. ټیک ده. بچی ته خو ډېره ماشوم یې او دا دونه خبرې دې زده کړې دي، نو دا کولی شو ته څه وایي چې ته لویه شې نو ته به د پښتو دپاره څه کوې؟ جی بالکل، جی زه غواړم زما دا خواهش دی چې زه خپل پښتون قوم دپاره څه وکړم. او پښتني پېغلې چې کومې دي ستا په شانته ماشومان چې کومې دي یا پښتني میندې خویندې دوی څه کردار لوبولی شي د پښتو په پرمختګ کې او د پښتنو په کې؟ جی د پښتنې پېغلې او دا ښځې دي چې دي که نه دوی د پښتو په دغه کې ډېر زیات پټ کردار ادا کولی شي، ځکه چې دا ښځې چې د خلک د کور نه یې زده کوي که نه هر څه د دې موریانو نه هر څه یې زده کوي، نو دا موریانې چې د دې پښتو ژبه یې نو دې ته په ښه ډول رسوي. ټیک ده. او زموږ د پښتانه خو جنکو سبقونه هم ډېر نه وي، د کور کارونه پکې سبقونه کوي، هغې ته به ته څه ویل غواړې؟ جی زه به هغې ته دا ویل غواړم چې تاسو په خپلو ماشومانو باندې په خپلو که جنکۍ دي که هر څه دي
هغې باندې تعلیم وایي او هغې چې ځکه چې هغې هم په ملک په دغه کې ډېر غټ کردار ادا کولی شي. او تا چې دا دومره خبرې وکړې چې زده کړې دي نو د کور کار دې زده کړی دی که نه؟ څه څه کولی شي د کور کارونه څه څه کولی زه جارو وهلی شم لوښي مینځلی شم مړه غړبلی شم او بس نو نور وروڼو سره دا کار کوي که نه هغې د کور کار نه کوي؟ چې زما خو یو ورور دی او نور مې خویندې دي ټول کوو. نو دغه وروڼو سره داسې د کور کار کوي؟ دونه خاص نه کوي. ښه نه کوي. او بچی دا راته ووایي چې ته به څه سبق په څه ویل غواړې څه به جوړېدل غواړې دغه باره کې راته ووایه څه دې سوچ دی څه دې ارمان دی؟ زه خو دغه غواړم چې په نیوز کې دغه کړمه ځکه چې د ټول زه په نیوز کې دغه شم او د خپل پښتانه رامخکې کړمه د هغې پهچان د هغې پېژندګلو د هغې هر څه مخکې ته کړمه دې دنیا ته د هغې هره ښه خبره د هغې رسم رواج هر څه دې دنیا ته رامخکې کړمه. لکه جرنالیزم فیلډ ته راته ووایي نو څنګه بیا رامخکې کړې سوچ دې کړی دی؟ او دې نه علاوه که تاسو په پښتو څه شعر دی څه نظم دی راته ویلی شئ سوچ کې خیال دی. شعر رات بزن څه زما د پلار شو شعر دی که اخلاق یې خپل د محمد کړو که اخلاق یې خپل د محمد کړو هر پښتون به ځان له یو بچی ډېره مننه لوی چې دا مشالې دوی سره خبرې کوم دا لپاره ښه راتلونکی کوم ستونزه جی ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو ما له دونه ټایم راکړو زما خبره یو واورېده او په دې باندې دا غوږ نورو ته هم رسوئ ستاسو ډېره ډېره مننه. او اخره کې خپلو ملګرو ته به څه پښتانه چې کوم ملګري دي ستا وړې ماشومان دي هلکان دي هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړې څه به ورته ویل غواړې د پښتو ژبې حوالې سره د پښتو حوالې سره؟ جی زه به ورته دا ویل غواړم چې رامخکې شئ د خپل پښتو ژبې دپاره تاسو هم زموږ سره دغه شروع کړئ چې موږ خپله پښتو ژبه مخې ته راولو او تاسو هم دغه کوئ بس. ډېر ښه ډېره